دومره ښایسته رانجه دې پورې کړي دي که نه چې د ټولو خلکو کې تاسې ګلداره ښکاري بس خو رګه پوه شو خو زیدې مست رګه پوه شو خو ډېره ښې ورځ هغه هغه نه توره ورځ سترګې تورو رګه به ځکه چې واورې ډېرې دي میاشت نیم کار خو کوي دا به په 2-3 ورځو کې وخورو که خدای کوي دوه درې ورځو کې سړي ویل چې ما ته سترګې واورې سوي دي ډېره ټرکه وخته وو واحد سترګې تورې کړې رنجو ټرکه وخته السلام علیکم ورحمت الله اواز مې لږ ناست دی ځکه دا خویندو داسې حل شروع کړی و شکایت ترې نه کوم دی حق دی خو منتها رش ډېر و که نه دی خو راغلی هغه دی کېناستېدل موږ راغلي کوم ځای کې یو پکتیا ولایت کې د ژمنۍ مرستو په لړ کې دلته هم لله الحمد 1.5 کورنۍ موږ راغوښتي او دا ځای کې داسې ښکاري لکه دی چې کوم میچ ته ناست دي میچ نه دی اخوا دا ټول هغه دي دا څه ورته وایي د فوټبال میدان دی خو ټول د واورو څخه ډک دی که نه یخ دی معمول خبره ده چې افغانستان کې یخ کې کار روزګار نه وي که نه الحمدلله چې دلته دا ځوانان ورونه وینو اکثره د کار وس او توان لري خو منتها په ژمي کې بیا په واوره کې خصوصا په دغه ولایتو کې کار نه وي نو مجبور دی چې د مرستو ته انتظار وباسي ځمکه خو نشته همداسې ده که نه ځمکه هم نشته ده چې ځمکه وکړي یا مثال یو څه خو الحمدلله همدغه ستاسو د با احساسه افغانانو خویندو ورونو مرستې دي چې دې ته رارسېږي ما ته هم دا ښه نه ښکاري چې دغه معمولي یو پیکج 5-6 زره افغانیو قیمت وي دی ورته په ساعتونو انتظار وکړي په والله لازم که زما خوښېږي خو مجبوریت بد شی دی دعا به دا کړو چې الله تعالی داسې وخت راولي چې افغانان دغه مرستې نورو خلکو سره کوي بس دا فقط ارمان دی چې د نورو ملکونو سره افغانان دغسې مرستې وکړي دلته په دغه ورونو کې هغلته دا میندې ناستې دي کونډې پکې شته دغلته یو مورکۍ وه دومره چغې وهلې خو هغه چې کله راننوتله ما ته وایي چیرې کښېنم که نه ذهن وداسې وارخطا وه باور وکړئ دلته داسې کورونه دي چې په عمر کې فکر نه کوم چې دوی کور ته دا 2-3 کاله دغسې یو بوجۍ اوړه وړي یو نارې وهلې وې زه په هغه باندې په تول باندې اوړه اخلم مثال یا 1 کیلو 2 کیلو اوړه خو خیر الله دې اسانه کړي دې لپاره ژمنیو مرستو په هغه کې 10 لیټره غوړ دی او 2 منه ښې ښایسته وریجې دي اوړه دي او لوبیا ده یو منبوره او دغه شی هغه شی دی چې هر فامیل لپاره کاریږي نو الله دې ټول نه قبول کړي مرسته کوونکو نه دویم ولایت د غواړو دغه لړۍ نورو ولایتونو ته وغځوو نو دې لپاره ستاسو مرستې موږ ته اړینې دي باید تاسو راسره شئ او دا صدقه ده رسول الله صلی فرمایي که نه چې صدقه باندې مال نه کمیږي راځئ د دغه خلکو لاسنیوی وکړو کاکا خو تاسو ښکاري حاجي صاحب ستړی مه شې څه حال دی طبعا ښه ده څنګه یې ولا کوي دومره ښایسته رانجه دې پورې کړي دي که نه چې د ټولو خلکو کې تاسې ګلداره ښکاري بس خو رګه پوه شو خو زیدې مست رګه پوه شو خو ډېره ښې ورځ هغه نه توره ورځ سترګې تورو رګه به ځکه چې واورې ډېرې دي مشکل زیاته سترګې تورې کې بیا واوره کې هغه یې بیا واوره کې ښه یم هغه چې سترګې تورې نه کړه چې سوځي ورګه پوه شي چې بس تکلیف زیاته که نه لرګي نسته وړه نسته په نارت ککړو خرچې نسته خو د لارې خرڅه ولا کوي دومره یې اوس خو وشو که نه انشاءالله اوس خو الحمدلله رګه پوه شي دغه اوس میاشت نیم کار خو کوي دا به په 2-3 ورځو کې وخورو که خدای کوي 2-3 ورځو کې څو نفر هستئ 10-15 نفر یو ماشاءالله چې رګه پوه شي خانه زیاته ده ځینې کونډې ځینې یتیمان ځینې روغ ځینې جوړ و دوی ما چا ولې قومندان رښتیا قومندان هم دی هغه قومندان هم دی ویالو څنګه هغه موږ سره هغه نازای درګه هغه دې موږ منشو ښه د ویالې صفه کوي ولا ورګه پوه شي بس ماشاءالله ډېر په زړه روغ سړی دی تکړه سړی دی الله دې خوشحال لره اوس خو انشاءالله څه وشو نه الله دې مخه پکوه انجنیر صاحب خو دغه نه بعد بیا کوشش وکړئ ځکه چې خلک ورنې سینما روزه کې انشاءالله بیا راځو روزه کې الله دې مخه پکوه اته ته بندل راوړې کړه ډار ورکړي راځي بندل خوشاله شي کنه په خدای یو غدونه دوام یوړي کنه سلام مخه پکوه دومره دوام یوړي بس دا تاسو سلام ګل ګزالار انجنیر صاحب دا دې ټول څو زمن دي ها څو بچان دي یاره اتمه نونی دي او مې زمن دي ماشاءالله مېرمنې 2 دي 3 سوري یو مېرمن مې ده خو بعض اتي ورګه به خو ولا په کرا پروت خبره باندې پروت ولا مشکلات زیات دي ځان لا به اسانه کی کنه خبره ده قسم ده خرڅول ټول ملک احمد زای کنه ملک احمد زای خدای دې خوشاله او بل رکینه کیره پاره مګر دوه خوشاله جګات وخت واده ته سهار چې راوتلې کار پسې راوته وي کار پسې راوتلې و څه وې خدای دې قسمت مو په دخشي کې و خدای وکا الله دې خیر درکړي نن شاه الرحمن دی واخ خطه وادي دې باد لګيږي وادي دې اسړي ویل چې ما ته سترګې واورې سوي دي دا مخ ما ټول لاندو سو وادي واورې نو یې ډېر ټرکه وخت وو وادي سترګې تورې کړې وګوره رنجو ټرکه وخت را دې خبره وکنه بس تاسو موږ ډېر مننه دینه مننه کو او تاسو ډېر مننه کوو وادي ورته خوشاله اوسئ
بس په دا غریبانو خلکو تاسو د مرسته سره تاسو د خدای مرسته وکړو زمکه هم نشته او زمکه خو دا ګردیز د کوم چې دا شین فصل لیدلې ده ټول تیږي کمرونه دي کنه واجب خزه صحیح زلام خوشحال لره امين کې تاسو سره خیر بس ها دوستانو دوی ته اجازه ورکولار بشي او خوشاله افغانستان په هله السلام علیکم